د ننګرهار اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري جلال آباد ښار کې ورزشي نندارتون جوړ شوی و. د ننګرهار اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست ویاند وایي له دغه ورزشي نندارتون چې د بیلابېلو فدراسیونونو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه، موخه یې ورزش ته وده او د ورزشکارانو ترمنځ یووالی دی. د ننګرهار ولایت د اولمپیک بدني روزنې او ورزش ریاست ټول ورزشکارانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی هغه ستونزې او مشکلات چې د هغې ته به د حل لاره پیدا کوي، او الحمدلله موږ هغه کوم ستونزې چې موجودې وي هغې ته مو ډېره د حل لاره پیدا کړې ده، چې عملاً تاسو ګورئ په بېلابېلو ولسوالیو کې د ښار په شمول ورزشي سیالۍ ترسره کېږي چې دا په تېر کې نه دي ترسره شوي، او اوس عملاً په بېلابېلو ولسوالیو کې زموږ ورزشي سیالۍ جریان لري، او زموږ موخه هدف همدا وي چې له ښار څخه ولسوالیو ته ورزشي سیالۍ وغځوو، تر څو هلته هم بېلابېل ورزشکاران موږ پیدا کړو او د هماغې ځای څخه ملي سیالیو او نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړي او ولوبېږي. ورزشکاران دغه نندارتون خورا مهم بولي، وایي لومړی ځل دی چې د سلګونه ورزشکارانو ترمنځ نمایشات ترسره کېږي. د ننګرهار ځوانان چې دي اکثریت د دوه شیانو سره ډېره مینه لري، چې یو تعلیم دی، علم دی، او دویم چې دی ورزش دی. د ننګرهار په هر کلبونو کې که زموږ رشته بوکس دی، که د بوکس هر کلب کې وګورئ روزمره سهار نه تر ماښامه پورې د شپېتو د اویاو نه زیات که تر 150 پورې داسې کلبونه شته چې ورزشکاران پکې ورزش کوي. دا سره چې دی موږ 15 د بوکس کلبونه په ننګرهار کې لرو. دا زموږ صرف د ننګرهار ورزش د بوکس ورزشکاران دي، او داسې په مختلفو ورزشونو کې په روزمره په ننګرهار کې په سوونه ځوانان ورزش کوي. موږ په دې موخه چې لومړي ځل لپاره یو نمایشګاه د ورزشي جوړ شوی ده په ننګرهار کې، او کال کې به انشاءالله څو ځلې جوړو، خو دا ځل اول ځل او ځکه د وزیروال صاحب ابتکار د ټولو استادانو او د تاسو ابتکار باندې دغه برنامه لار ته واچول چې ځکه نن هم پکې برخه واخیسته. په ټوله کې ورزش د انسان روغتیا او ذهني سکون لپاره ارزښتناک فعالیت بلل کېږي.